د فزیک کانکور ښوونیزې خپرونې درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. خپل اوسنی درس چې عنوان یې نارمله قوه او اصطکاک قوه ده پیلوو. قوې تعریف. د نارمله یا عمودي تکیه ځای قوه د جسمونو د وزن په وړاندې د سطحې له عکس العمل څخه عبارت ده. د سطحې له عکس العمل څخه ګرانو زده کوونکو، نارمله یا د عمودي تکیه ځای قوه په څلورو بېلابېلو حالتونو کې مطالعه کوو. لکه څنګه چې ګورو، په لومړي حالت کې یو کتاب له ام کتلې سره پر میز ایښی او د وزن قوې جهت چې له ام جي څخه عبارت دی ښکته لوري ته دی. د نیوټن د دریم قانون پر بنسټ میز هم باید یو اندازه قوه وارده کړي چې له نارمل قوې څخه عبارت ده. د نارمل قوې جهت تل پورته لوري ته وي. په دې حالت کې د نارملې یا تکیه ځای د عمومي قوې اندازه د جسم له وزن سره مساوي ده. په دویم حالت کې که فرض کړو چې یو بهرنۍ قوه لاندې لوري ته واردېږي چې د قوې له وزن سره هم جهته ده او د نارملې قوې جهت بیا هم پورته لوري ته ده. په دې صورت کې د نارملې قوې اندازه یا د تکیه ځای عمودي قوه د وزن او اف قوې د جمع له حاصل څخه په لاس راځي. په دریم حالت کې لیدل کېږي چې د جسم پر کتلې سربیره یوه بهرنۍ قوه اف له تیتا زاویې سره په دې کتاب واردېږي. دلته لومړی باید عمودي مرکبه اف پیدا کړو چې له اف ضرب د سین د تیتا څخه عبارت ده. دا چې د وزن قوه د قوې د اف د عمودي مرکبې مخالفه ده، نو د نارملې قوې محاسبې لپاره باید د جسم له وزن څخه عمودي مرکبه یا اف منفي کړو. په څلورم حالت کې په مایله سطحه کې نارمله قوه یا د تکیه ځای عمودي قوه مطالعه کوو. لکه څنګه چې ګورو، یو جسم له ام کتلې سره په یو مایله سطحه له تیتا زاویې سره واقع ده. د جسم وزن په افقي او عمودي مرکبو تجزیه کوو چې د وزن عمودي مرکبه په دې حالت کې له نارملې یا د تکیه ځای له عمودي قوې څخه عبارت ده. ګرانو زده کوونکو، د نارملې قوې په دوام د اصطکاک قوه لولو. هغه قوه چې د جسمونو له نسبي حرکت څخه مخنیوی کوي د اصطکاک قوې په نامه یادېږي. یعنې جسمونه نه پرېږدي چې په اسانۍ سره حرکت وکړي. د اصطکاک قوه په دوو حالتونو کې مطالعه کوو چې د اصطکاک ستاتیکي یا سکوني قوه او د اصطکاک حرکي یا دینامیکي قوه. لکه څنګه چې ښکاري، یو جسم په افقي سطحه واقع دی. که په دې جسم یو اندازه قوه ښي لوري ته وارده شي او جسم حرکت ونه کړي، په دې صورت کې د وارده شوې قوې اندازه او د اصطکاک قوه چې اندازه یې تل د وارده قوې د لوري خلاف وي سره مساوي دي. که د عاملې قوې اندازه ورو ورو ښي لوري ته زیاته کړو، جسم د حرکت په بهیر کې واقع کیږي. په دې وخت کې د اصطکاک قوې اندازه اعظمي وي چې مقدار یې له اف اس ماکس مساوي میو اس ضرب د ان رابطې څخه محاسبه کوی شو. په دې رابطه کې نارمله قوه ان، میو اس د سکوني اصطکاک ضریب او اف اس ماکس د سکوني اعظمي اصطکاک اندازه راښیي. اوس د اصطکاک قوې دویم ډول یعنی د حرکي اصطکاک قوه لولو. که د عاملې قوې مقدار په دې جسم په دومره اندازه زیات کړو چې جسم له ای تعجیل سره حرکت وکړي، په دې صورت کې یوه قوه د وارده شوې قوې خلاف موجوده وي چې د اصطکاک له حرکي قوې څخه عبارت ده او مقدار یې له اف کا مساوي میو کا ضرب د ان رابطې څخه محاسبه کوی شو. په دې رابطه کې میو کا د حرکي اصطکاک ضریب او اف کا د اصطکاک حرکي قوه ده. د اف منفي اف کا مساوي ام ضرب ای رابطې په واسطه کوی شو د عاملې وارده شوې قوې، اصطکاک حرکي قوې یا هم د جسم تعجیل او کتله محاسبه کړو. ګرانو زده کوونکو، اوس له همدې اړیکو څخه په ګټه اخیستنې د کانکور له فورمونو څخه څو پوښتنې حلوو. تاسو هم دقت وکړئ. مثال: یو جسم له 30 کیلوګرامه کتلې سره پر یو میز ایښی. د سطحې د عکس العمل قوه به څومره وي؟ په دې پوښتنه کې موږ ته د جسم وزن راکړی او نارمله قوه غوښتې. نو په دې حالت کې نارمله قوه مساوي کیږي ام ضرب د جی یا د جسم وزن سره. نو نارمله قوه مساوي کیږي کتله 30 کیلوګرامه ضرب د جی 10 متر پر ثانیه مربع. نو نارمله قوې مقدار مساوي کیږي له 300 نیوټن سره. مثال: پر یو جسم چې کتله یې 15 کیلوګرامه او د اصطکاک ضریب یې 0.5 دی، څومره قوه باید عمل وکړي چې جسم ثابت سرعت سره حرکت وکړي؟
په دې حالت کې عامله قوه مساوي کیږي د اصطکاک قوې سره چې مساوي کیږي میو ضرب د نارمله قوې. نو عامله قوه مساوي کیږي میو ضرب د نارمله قوې پر ځای ام ضرب د جی. نو عامله قوه مساوي کیږي د میو قیمت 0.5 ضرب د کتله 15 ضرب د جی 10. نو د عامله قوې مقدار مساوي کیږي د 15 نیوټن سره. مثال، پر یو جسم 20 نیوټنه قوه عمل کوي. که د جسم کتله 6 کیلوګرامه او تعجیل یې 15 متره پر ثانیه مربع وي، د جسم په وړاندې د اصطکاک قوه څومره ده؟ په دې حالت کې وارده قوه منفي اصطکاک قوه مساوي کیږي ام ضرب د ای سره. وارده قوې مقدار 20 نیوټنه منفي د اصطکاک قوه چې باید ترلاسه کړو مساوي کیږي د جسم کتله 6 تعجیل 15. نو د اصطکاک قوې مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته منفي 10 نیوټنه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، د خپرونې په دې برخه کې د کانکور له فورمونو څخه څو اړوندې پوښتنې ګورو. تاسو هم دغه پوښتنې له ځان سره ځواب کړئ او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. الله مو مل شه. د اصطکاک قوه په څو حالتونو کې مطالعه کوو؟ 1 1 2 4 3 2 4 3. جسم نسبت هغې سطحې ته چې پرې واقع دی د حرکت په حال کې وي. په دې حال کې د اصطکاک قوه په کوم نوم یادیږي؟ 1 د غلطان اصطکاک قوه، 2 ماماسي قوه، 3 ستاتیکي قوه، 4 د اصطکاک ډینامیکي قوه. د ستاتیکي اصطکاک ضریب په اس آی سیستم کې کوم یو دی؟ 1 کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه مربع، 2 کیلوګرام ضرب د متر، 3 نیوټن ضرب د متر، 4 واحد نه لري.